په نن زرینو کرښو کې د نیکمرغه او خوشحاله ژوند لارې چارې در پیژنو. هر څوک غواړي چې خوشحاله واوسي او له خوښۍ ډک ژوند ولري او د خوشحاله ژوند د هیلې درلودل واقعا یوه مشروع هیله ده. نن په څو هغه لارو چارو غږیږو چې په عملي کولو سره یې یادو هیلو ته رسیدلی شو. لومړی، وزګار مه کینئ. تل ځان مصروف وساتئ او په همغه کار کې د ځان لپاره د خوښۍ دلایل ولټوئ. تل دا ووایئ چې له تیارو او ستونزو څخه وروسته حتما رڼا شته. په الله جل جلاله کامل باور ولرئ او د هر مصیبت راتګ د هغه امتحان وګڼئ. له چا څخه د مننې تمه مه کوئ او نه کوم کار د مننې کولو لپاره کوئ. د الله جل جلاله ذکر کوئ او تل عبادت کوئ. په مصیبتونو زغم ولرئ او د راتګ پر وخت چیغې مه وهئ. د الله جل جلاله په ویش خوښ واوسئ او په درکړل شوي برخې شکر ادا کړئ. دوهم، هیڅ وخت بل چاته سترګې مه پټوئ. د هغه څه لپاره چې د اخیستو توان نه لرئ او یا ورته کافي پانګه نه لرئ، د بل قرض او دین ته غاړه مه ږدئ. د ژوند له کوچنیو خوښیو څخه خوند واخلئ او له دوستانو سره ناسته ولاړه او په طبیعت کې له یوې ښې ورځې تیرولو خوند واخلئ. تل نورو ته خیر رسونکي واوسئ او په دې سره به مو نورو سره مرسته هم کړې وي او تاسو به هم په روحي ډول خوښي ترلاسه کړئ او په راتلونکي کې به مو خپل وجدان ته ملامت هم نه یاست. دریم، تفریح وکړئ. د پوهنتون یو پروفیسور استاد وایي په اونۍ کې 2 ساعته په تفریح کې تیر کړئ، خو که له دې ډیر وخت تیر کړئ لا زیات اثرات لري. دغه استاد زیاتوي که تاسو د هر قوم نه یا د هر نژاد نه 2 ساعته په تفریح کې تیر کړئ. منډې ووهئ. که عمر مو زیات وي او دا هم نشئ کولی نو بیا پر چوکۍ کینئ او د شنو بوټو نظاره وکړئ. څلورم، د یو بل کس لپاره یو مهم کار تر سره کړئ. که هر ورځ نشئ توانېدلی دا کار په اونۍ کې یو ځل وکړئ. مثلا په ملي بس کې خپل څوکۍ هغه کس ته خوشي کړئ چې تر تاسو زیات ستومانه دی. د خلکو سره په ناسته پاسته کې مسکی واوسئ او په دې کار به خلک ښه احساس وکړي او تاسې سره به ښه سلوک وکړي. نو د نورو خلکو سره د مسکی اوسېدو لپاره مخکې واوسئ. پنځم، دینی احکام پر ځای کړئ. تل هڅه وکړئ چې 5 وخته لمونځ، تلاوت او د الله جل جلاله ذکر وکړئ. ژوند به مو ډیر ښکلی شي او له اندېښنو او غمونو څخه به خلاص شئ. شپږم، په اوسنی مهال کې ژوند وکړئ. دا د خوشحاله ژوند د تیرولو لپاره تر ټولو مهم راز دی. تیر وخت تیر شوی دی، راتلونکی هم تر اوسه نه ده راغلی. یوازینۍ لحظې چې تاسې یې لرئ همدا اوسنۍ لحظې دي، نو خوند ترې واخلئ. اووم، د نویو شیانو منل. نوي شیان کولی شي د خوشحاله ژوند په لرلو کې له تاسو سره مرسته وکړي. یو نوی سندره واورئ، یو نوی فلم وګورئ او یا یو نوی ورزش تجربه کړئ. دا نړۍ د بې شمېره داسې جالبو شیانو نه ډکه ده چې ستاسې د موندلو په تمه دي. که له خپلې ساحې یو څه فاصله واخلئ او نوي تجربې ترلاسه کړئ نو خامخا به ښه احساس ولرئ. اتم، 2 دقیقې خندا. د فشار کمولو او یا له منځه وړلو لپاره تر ټولو ساده لاره خندا ده چې ستاسې لپاره یوه خوشحاله ژوند رامنځته کولی شي. د خندا وړ واړه کلیپونه وګورئ او یا مو د ملګرو ټوکو ته غوږ ونیسئ.
غوسه مو وباسئ. که چیرته غوسه یاست او غواړئ چې هیڅوک در سره خبرې ونه کړي، غوره به وي چې خپله غوسه په یوه بالښت یا په کوم نرم شي باندې په فشار راوستلو سره سړه کړئ، او یا هم کوم فزیکي تمرین وکړئ داسې چې ستړي مو کړي. 9. ټول ژوند مو دندې او کار ته مه بیلوئ. کار د انسان جوهر دی، دا ښه خبره ده، خو بیخي زیات کار هم ښه نه دی. ښه دا ده چې کوم کار کوئ له عوایدو یې هم خوند واخلئ. ډیری خلک د زنکدن په وخت وایي کاش ژوند مې ډیر کولی او کار لږ. غوره ملګري وټاکئ. د ځان لپاره د ښه او غوره ملګرو په لټه کې شئ او داسې ملګري ومومئ چې ستاسو هم فکره، هم ذوقه او هم مثاله ووسی، تر څو هغه مو په هر حالت کې درک کړي. 10. ورزش او تمرین وکړئ. په دې سره مو عضلات قوي کیږي او اکسیجن په بدن کې ښه عملیه هم کولی شي. نو که تر اوسه مو ورزش نه وي کړی نو شروع یې کړئ. 11. د نورو د قضاوتونو په کیسه کې مه کیږئ. هغه څه چې نورې ستاسو په اړه وایي او یا فکر کوي له سره یې په کیسه کې مه کیږئ او ځان مه پرې اندېښمن کوئ. د هغو ټاپو په اړه فکر مه کوئ چې نورې پر تاسو لګوي او د هغو کسانو په اړه فکر مه کوئ چې تاسو غواړئ کم راولي. تر ټولو تیر شئ او د هغو کسانو خبرې زړه ته واچوئ او قدرداني وکړئ چې تاسو په هره برخه کې هڅوي او ستاسو په بریا خوشحاله او په غم خفه وي. 12. د ټولې نړۍ غمونه په سر مه اخلئ. دومره یوسئ چې توان یې لرئ. وخانده او هرې ستونزې ته لکه زمري غوندې ورغاړې ووځئ. په بېوزلۍ مه خفه کیږئ. دا په یاد ولرئ چې د قیامت په ورځ د ډیرو حساب ډیر دی. د هر څه بدله به الله جل جلاله غواړي. کتاب غوره ملګری وګڼئ او په مطالعه کولو یې د ځان سمونه وکړئ. کینه مه کوئ او تل مینه وویشئ. نن د خپل ژوند وروستی ورځ وګڼئ او هر څومره خوښي چې کولی شئ همدا نن یې وکړئ، ځکه د سبا د راتلونکي پته هیڅ چاته هم نشته. د نن زرینې کرښې مو هم دومره وي. تر بیا د خدای په امان.